بسم الله الرحمن الرحیم. د 15 وخت لمونځونو څه طریقه ده او څو رکعتونه دي، کم ډک دي او کم تش دي، او دا ډک څه ته وایي او دا تش څه ته وایي. دا یو ډیره اسانه موضوع ده، خو چونکې ډیر خلک چې دي هغه په مسافرۍ کې دي یا یې وخت په کاروبار کې تیر سوی، په مزدورۍ کې تیر سوی، نو هغه په دې کې څه مشکل لري. په دې ویډیو کې به په ډیره اسانه طریقه سره دا مسلې تاسو ته بیانېږي. ګورئ محترمینو، د سهار لمونځ چې دی دا 4 رکعاته دی. په دې کې 2 فرض دي او 2 سنت دي. دا 4 واړه ډک رکعاتونه دي. ډک رکعت هغه ته وایي چې په هغه کې الحمدلله او قرات دواړه ویل کېږي. نو د سهار اول 2 رکعاته سنت کېږي، بیا 2 رکعاته فرض کېږي. هغه سنت چې کوم دي په هغه دواړو رکعاتو کې الحمدلله او یو سورت ویل کېږي، او په فرضو کې چې کوم دی هم په دواړو رکعاتو کې الحمدلله او یو سورت ویل کېږي. دې ته ډک رکعتونه وایي. د سهار لمونځ 4 رکعاته دی او 4 سره ډک دی. بیا د هغه نه بعد د ماپښین لمونځ چې کوم دی دا 10 رکعاته دی. اول 4 رکعاته سنت کېږي، په دې 4 رکعاتو کې الحمدلله او یو سورت، الحمدلله او یو سورت، دغسې 4 رکعاته ډک دي. او فرض چې کوم دي که چیرې د امام سره مو کول، هغه امام به په اولو 2 رکعاتو کې قرات وایي او په آخرو 2 رکعاتو کې به صرف الحمدلله وایي. او که چیرې جمع تېره سوې وه ځان ته دي کول، بیا 2 رکعاته چې کوم دي ځان ته ډک وکړه او 2 رکعاته تش وکړه. اولو 2 رکعاتو کې الحمدلله او یو سورت ووایه، په آخرو 2 رکعاتو کې چې کوم دی صرف الحمدلله ووایه. او د هغه نه بعد بیا 2 رکعاته سنت ادا کړه. دا د ماپښین 10 رکعاته لمونځ شو. د هغه نه بعد چې بیا دی د مازدیګر لمونځ دی، دا 4 رکعاته دی، 4 سره فرض دی، او دې کې 2 ډک دي 2 تش دي. اول 2 رکعاته چې کوم دي دا ډک دي، او آخر 2 رکعاته چې کوم دي دا تش دي. 2 رکعاتو کې به اول سر الحمدلله او یو سورت وایه، په آخرو کې به صرف الحمدلله وایه. د هغه نه بعد بیا د ماښام لمونځ دی، دا 15 رکعاته دی. 3 رکعاته چې کوم دي دا فرض دي او 2 رکعاته چې دي دا سنت دي. اوس که چیرې د امام سره مو کول، امام به 2 رکعاته هغه چې کوم دی ډک وکړي، الحمدلله او یو سورت به ووایي، او اخرنی رکعت چې کوم دی دې کې به صرف الحمدلله ووایي. که چیرې ځان ته دې لمونځ کوئ نو بیا 2 رکعاتو کې الحمدلله او یو قرات ووایي، او په د اخرنی رکعت کې صرف الحمدلله ووایي. بیا به د هغه نه بعد 2 رکعاته سنت وکړي. دا د ماښام 15 رکعاته لمونځ شو. اوس د ماخوستن لمونځ چې کوم دی دا پاته دی. د ماخوستن دا 9 رکعاته دی. په دې کې 4 رکعاته فرض دي، 2 رکعاته سنت دي او 3 رکعاته وتر دي. پر 4 رکعاته څنګه چې مخکې تیر سوه دغه شان به کوي، 2 رکعاته ډک او 2 رکعاته تش. او سنت چې کوم دي دا دواړه ډک دي، او 3 رکعاته وتر چې کوم دي دا 3 سره ډک دي. دا به هم په اولو 2 رکعاتو کې به الحمدلله او یو سورت وایي، او اخرنی رکعت چې کوم دی 3 رکعت الحمدلله او یو سورت نه بعد به الله اکبر وایي، لاسونه به غوږو ته پورته کې. د هغه نه بعد به اللهم انا وایي. اللهم انا دلته په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، که چا نه یې زده نو دا دې ځان سره زده کړي. د هغه اللهم انا دې ووایي، د هغه نه بعد دې رکوع ته ولاړ سي او د هغه رقم دې لمونځ ختم کړي. دا د ماخوستن 9 رکعاته سوه. دا و د 15 وختو لمونځونو طریقه، ډک او تش رکعاتونه. ډک او تش به تاسو ته به انشاءالله معلومات سوی چې ډک او تش څه ته وایي. ډک هغه ته وایي چې په کوم کې سورت ویل کېږي، او تش هغه ته وایي چې په کوم کې سورت نه ویل کېږي.